یو حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى. دې حدیث ته وکړي چې دې څومره فضیلت دی، یو سړی د بل مؤمن سره محبت ساتي د الله دپاره. وی یو مؤمن یو سړی لاړ په خپل ورور پسې بل کلي ته د زیارت دپاره، د زیارت معنی تپوس دپاره، د لیدو دپاره. فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد. دې کلي ته ننوتو کې الله سبحانه وتعالی په ده پسې په ملایکو کې یو ملک راولېږو، امتحان په شکل کې راغی. ورته وی أين تريد، چېرته روانې وي؟ أريد أخا لي في هذه القرية. وی دلته دې کلي کې زما ورور دی، دا خو لازم. ورور معنی دا نه دی چې نسب کې مې ورور دی، ورور یعنې په دین کې مې ورور دی. اوس دلته دا پته نشي چې دا په ملایکو کې یو ملک راغلی او الله را لېږلی د انسان په شکل کې د سره خبرې کوي. ورته وی هل لك عليه من نعمة تربها. وی ښه څه ښه به یې درسره کړي وي د هغې په بدل کې ورځي تپوس کې. الله اکبر، د سمه د فایدې نه ډکه خبره ده، خصوصا زموږ پښتنو دپاره. یعنې څه ښه به یې درسره کړي ځکه روان یې، هسې نه یې روان. هسې وچ په وچه چې ځي او تپوسونه کوي خو د الله دپاره ځي. زموږ پښتانه وایي که نه ولي زما خوا ته راغلی چې زه ورشم. یې څه مطلب زما خوا ته راغلی؟ یعنې که موږ سره وکړی بعض وایي د یو لاس نه پړق نه خېږي. ولې وایي دی د زموږ د تره په جنازه کې و، دی راغلی و هغه پلاني غم کې، دی ما سره ولاړ و کله چې په ما سخته وه. ده ولې ما له چېرته ژوند کې قرض را کړی دی، ده ولې چېرته زما تپوس کړی. دا ټولې د بدلې خبرې دي او په دې ضرب برابر ثواب خو نه میلاویږي او کیدی شي چې عذاب پرې میلاو شي کله دغه درجې ته ورسي. خو دا تمې به نه ساتي چې ثوابونه نشته په دې باندې. انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. دې حدیث کې موږ اولنی حدیث ویل، په دې کتاب کې موږ اولنی حدیث ویل. دا چا دی دا روایت؟ عمر بن خطاب رضی الله. او چا راوړی؟ امام بخاري او مسلم. دا اولنی حدیث و، مشهور حدیث و معروف حدیث و. نو د اعمالو دار و مدار په څه باندې دی؟ په نیتونو باندې دی. فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګورې ته غوږ کېږدئ، یو سړی د هجرت یې وکړو د دنیا د ګټلو دپاره، یو سړی د هجرت یې وکړو د یو ښځې سره نکاح تړلو دپاره. فهجرته الى ما هاجر الیه. د هجرت هغه څه ته وشو د څه دپاره چې کړو، یعنې څه چې د نیت کړو حق به ورته میلاو شي. د اولني ته به دنیا میلاو شي او د دویم ته به ښځه میلاو شي. اجر نشته. ولې؟ ځکه چې هلته دار و مدار په نیت باندې دی. و ته چې د پلاني جنازې له روانې په دې چې ستا د پلار جنازې له راغلی و اجر پکې نشته. او ما دا وایي چې ګوره بعض صورتونو کې عذاب پې میلاویږي. ته چې د پلاني خوا له ورځې تپوس له، ځکه چې ستا خوا له راغلی او بدل دی او بیا په کلي کې غم ښادي ده، په دې اجر نه میلاویږي. اوس دا سړی دی ګوره د ملایکو ته څه وایي چې هل لک علیه من نعمة تربها. څه ښې د سره کړي دي که د هغې بدل ورکړې؟ لا وی لا نه. نو بیا څه ځي چې ښې د سره نه دي کړي هغه بدل له نه ځي، چې د خو د بدل دپاره نه ځي. نو څه کې وی غیر انی احببته فی الله، د الله لپاره مې ورسره محبت دی. ګوره د یو کلي نه بل کلي ته راوړی او په هغه کې سفرونه دي چې نو څنګه چې دی او موږ په دوه قدمه ځي کې تپوس نشو کولی. والله دا بعض خلک زمونږ خو پکې ښه تجربه ځکه زمونږ قسمه قسم خلکو سره رابطه راغلې چې د مخې نه ورک شو رب الکعبه که راته یو ټلیفون هم وکړي چې د مخې نه پناه شوې که نه والله که دې تپوس هم وکړي. ښه فاصله به ستا د هغه په کور کې کېدي، کور په منځ کې کېدی شي 2 منټې 5 منټې، والله که دې تپوس وکړي.
او پاتې لا دا چې ته په سعودي کې هغه په پاکستان کې او په افغانستان کې او ستا تپوس وکړي دا کوي هغه سړی چې محبت یې د الله لپاره وي او بل د دې اجر نه خبري اوس دا سړی یعنې د الله دپاره د محبت د لاسه د یو کلي نه بل کلي ته روان دی قال دې ملک ورته ووایي فإني رسول الله الیک زه د الله استازی یم زه په ملایکو کې یم الله را لېږلی یم ولې بأن الله قد احبک کما احببته فی الله را لېږلی یم چې دله خبر ورکه څنګه چې دی زمونږ دپاره الله وایي چې څنګه چې دی زمونږ دپاره د دې کس سره محبت ساتي او د هغه لرې ځي نه راغلی دی نو خبر ورله ورکړئ چې موږ هم د ده سره ډېر محبت ساتو الله دې سړي سره محبت ساتي بیا دا خبره ورسره یاد ساتئ چې د چا سره دې محبت وي د قیامت په ورځ به د هغو سره چې مؤمن سره دې محبت وي د الله دپاره هم د مؤمنانو په صف کې به راپاسي